چې کله روانه شي چې وګرځو روانه سم شي چې روانه شي به سره اسلاوه نه سره ټوپک وو نه سره توره وه نه سره بل داسې څه شی و چې هغه د پاکستان د آیین خلاف وي د دوی د آیین خلاف وي د دوی د وضع کړي آیین خلاف وي مونږ پر امو ناست وو تقریبا نن مو څلورمه درېیمه شپه وه چې مونږ دلته پر امو ناست وو نه مو روډ بند کړی دی نه مو چېرته د ادارو خلاف بل داسې ګام اخیستی دی چې دوی ته څه بنا جوړه شوې وای د معمول مطابق نن هم په هغه تناظر کې مو شپه شروع کړله نو چې څومره ملګري وو سره راکښېناستو ملګري په خپل منځ کې ځینې ملګري مو په اجرو کې تقسیم کړل د خیبر چې څومره ننګیالی ولس دی دې ته مو ولیږل نو دلته په ګراوند باندې کم کسان پاتې شول شاید دوی هغه زړه ځکه وکړو مونږ سره تعداد زیات و خو بدقسمتي دا وه چې مونږ وویل چې خو داسې څه خبره خو نشته چې کرک ډاون به کېږي څه به کېږي ملګري مونږ ولیږل نو د شپې په 2:30 بجې باندې یا په 100 منټه پاسه د 2 بجې باندې راغلل دی تقریبا داسې 700 نفرو به نفري راغوښتې وه د راتګ سره یې اول نه دی شینې وکړه د انسو ګیس ټیر ګیس یې استعمال کړو زموږ ملګري ډېر راپرېوتل ډېر په بد حال باندې افسوس راته وشو د دوی په دې ظلم په دې جبر باندې چې چېرته مسلمانو د مسلمانو سره داسې کړي دي چې څوک خپل حق غواړي خپله د انسانیت خبره کوي د دې ملک د آیین خبره کوي هغې سره داسې چا کړي دي چې ته عمر داسې کافر د کافر سره نه د مسلمان سره نه کوي داسې مسلمان د کافر سره نه کوي لکه دوی چې زموږ سره نن وکړل خو بهرحال دا به کېږي مونږ مزاحمت ته راوتلي یو نن وشول سببه مونږ بیا را جمع کېږو په دغه میدان باندې د دې سره زمونږ حوصلې ماتېږي نه د دې سره زمونږ حوصلې نوره هم غښتلې کېږي مننه کام ته مې دا پیغام دی چې دا وګورئ دا نه غواړي په پښتون بیلټ کې په پښتون سیمه کې نه غواړي چې دلته امن وي دلته زمونږ وسایل محفوظ وي دلته زمونږ چادر چاردیوالي محفوظه وي دا استعماري قوت دی مونږ ته به د امریکا نه څوک نه راځي مونږ ته به د یورپ نه څوک نه راځي دا وطن زمونږ دی خپل به یې جوړوو نو پښتانه ته مې دا خواست دی زمونږ سره په دې پوره امن جرګه کې په قانوني عدالت کې زمونږ سره په هر حال چې زمونږ سره برخه ملګرو دا تاسو کتلی شو دا ظالم ریاست د مرتد صدر صاحب لایو ده بسم الله الرحمن الرحیم مخکې هم دا خبره زر وکړله لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې 11 اکتوبر پښتون قومي عدالت خبر کې پریکړه شوې وه او د هغې دپاره دلته کې ټول انتظامات سر ته رسېدلي وو او نن دا زمونږ په حساب کې درېیمه شپه ده چې دلته کې مونږ ډېر پر امنه او ډېر په منظمتیا سره دلته ناست وو هېڅ قسم نه داسې څه روډ بند کړی وو یا نه داسې څه بل احتجاج و نه هېڅ هم نه وو یو پر امنه دل په ډاګه کې ناست وو ښه خپل منځ کې او مونږ سره نه داسې څه داسې و چې نه څه تشدد کړی و نه داسې څه مونږ سره اسلحې وې نه مونږ سره داسې نور څه هغه و چې مطلب ریاست زمونږ نه هغه وی خو بنیادي خبره دلته دا چې د دوی ته پته ده دوی یارېدلي په دې باندې دي چې پښتون قام به رامنظم کېږي پښتون قام به اتفاق او اتحاد په لور روان دی او د دې په لړ کې دوی چې کوم نن تشدد دلته وکړو کوم لاټي چارج وکړلو او دوی کوم انسوګیس وشتو او الحمدلله زمونږ چې څومره ځوانان دي څومره ملګري دي هغه ټول ښه محفوظ وتل او ښه په صحیح طریقه سره تناوخل لیکن ملګري خراب شوي دي زیات خراب وو او ملګري ټول تناویستي دي نو دا د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم نن بربریت وکړو کوم ظلم جبر وکړو د ظلم انتهایی وکړله دوی ته ډېر شرم پکار دی چې داسې خپل پښتانه پولیس راځي او بیا په خپلو پښتنو باندې تشدد کوي لاټي چارج کوي ته نن کتلی شي چې دا کم ظلم جبر استحصال په د پښتون افغان وطن باندې روان دی دا د یوه ورځې نه دی دا د 51 کال نه او بالخصوص د 40 کالو نه چې دلته کې 15 زره پښتنې په دا وطن کې راته شهیدان کړل 55 زره یې مسنګ پرسن بېدرکه کړل او په سوونو په لکونو زموږ کورونه بازارونه ړنګ کړل د هغې باوجود خو دوی ته دا شرم هم نه ورځي او دوی ته پته ده دوی دا ډېره واضحه او دا ډېره کلیر خبره ده چې دا دلته یو صوبیدار یو پنجابی ناست دی هغه د ټول هر څه پې کوي د پولیس سره هېڅ اختیار نشته بې واکه بې اختیاره خلک دي خو دوی چې نن کوم ظلم جبر وکړو نو دا چې کوم دی د ظلم انتخابه دوی ته ډېر زیات شرم پکار دی او د
خیبر ولس ته ورسره د خیبر پښتونخوا چې څومره ولسونه یا جنوبي پښتونخوا څومره پښتانه رونه دي هغوی ته دا خواست کوو چې دا 11 اکتوبر پښتون کمی عدالت چې کومه جرګه ده دا به په هر صورت کمیابو دا به په هر صورت مونږ چتاو چې سرونه هم زی دا جرګې په شاکده نشته رہی بلکې دا به نورم کوي کوو مضبوطو به او ټول ولسونه ته خواست کوو ټول د خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا څومره پښتانه قبایلی سیمو کې دي هغه ته دا پیغام د خواست کوو چې سبانه په سونو په زرونو په تعداد کې چې کوم دلته څنګه ورسوي چې دا شی د پندال مونږ دوباره فعال کو ولګو او باقاعده مخکې مونږ کار ته دوام ورکو ان شاء الله دا چې کومه طریقه کار روان سي د دینه به نورم زیاتېږي ان شاء الله ان شاء الله زمونږ انرژي او زمونږ حوصله به چې کنده نورم اوچتېږي نو دا ټول کام ته پیغام دی او ان شاء الله خبر ولس دا ټول څومره ځوانان دي خلک چمتو دي خولار دي هیڅ داسې ډور وترو خبره نشته ښه په منظمتیا سره ولاړو موږ خپل حوصله په دې وکړلې او موږ خپل کارکونان ښه پر امن وساتل منظمه وساتل نور هیڅ داسې تشدد نشوه لیکن دوه خط تشدد قومي طرفه هیڅ داسې نشي ډېره مهرباني مننه ان شاء الله وخت په وخت باندې به اپډیټ درکوو ټول ملګري موږ سره اوسې ټول ملګري مهرباني د کیسه باندې څه ته به خبر کړی